ممدوحه وروره اوس د خوب بستر هم ټوله کړې ها فکر کوم دې ځای نه تللی دی څوک دې په کار وځوانه تاسې پورې اړه نه لري یعنې څه چې ما پورې اړه نه لري زه د دې اپارتمان وکیل یم هو هغه بخښنه غواړم زه یو ملګري په لومړي پوړ کې ژوند کوم د ممدوح په نوم له دې ځای خو به کډه نه وي کړې ممدوح دې وویل هلته خو د نظام الدین په نوم یو کس اوسېږي نظام الدین هو هو نظام الدین د هغه دویم نوم نظام الدین و یو ډنګر کس و قد زما په اندازه و هو کډه یې کړې هسې هم ډېر څه یې نه درلودل د واده کولو لپاره یې دا کور نیولی و او ویې ویل چې خپل کور ته به نور شیان هم واخلم خو له دې ځایه لاړه پوه شوم آیا پوهېږې چې چېرته یې کډه کړې زه څه پوهېږم زوی جانه سمه ده مننه کوم ښه شپه ولرئ ممدوحه کله چې درته اړتیا ولرم بیا ورک کېږي سلام وعلیکم هی په سمندر کې د کښتۍ ډوبه شوې که څنګه څنګه یې امر صاحب شکر دی اوس ښه یم ته څنګه یې انشاءالله ښه به شم امر صاحب هله راځه بله سلام زوی مې څنګه دی پوښتنه مه کوه په رښتیا هم غواړې چې زوی دې روغرامټ په غېږ کې ونیسې خبره دې وکړه زما نه خوښېږي چې څوک راوندې امر وکړي دلته امر کوونکی زه یم هله ووایه دا کار ختم شو موبایل بندوم صبر وکړه آرامه یم اورم بیا داسې ونه کې دا پته ولیکه نیم ساعت وروسته هلته درته په تمه یم یوازې راشه دا کاسیا سړک ته کاسیا سړک سمه ده سلام آغلی هغه د ماشوم باندې څو دقیقو لپاره پام کولی شي زه به د هغې ټیم نه پیسې واخلم یوازې 2 دقیقې سمه ده غوماشي ډېر پازابوي مېرمنې سمه ده خو تاسې زر بېرته راشئ البته یوازې 2 دقیقې سمه ده وبخئ دا کاسیا سړک همدا دی هو همدا سړک دی مننه کوم سلام آرامه اوسه
زما دوه نښان ویشتونکو همدا اوس ستا سر ته نښه نیولې ده. او هو که زه ستا په ځای وای د خپل زوی ژوند مې ګواښ کې نه غورځاوه. هغه ښځه وینې او د هغې شاده کسان په قهوه خانې کې ناست دي. د ماشوم ګاډۍ وینې په هغه کې ستا زوی دی. البته د هغه لاندې مې 3 کیلو وزن لرونکی به بیخي چې ارامه ویده شي. لږ څه وړاندې زما بل کس هم ولاړ دی. که لږ څه نوره ګډوډي رامنځته شي د موبایل له لارې هغه به هم ته چاودنه ورکوي. خدای دې وکړي چې پوه شوی اوسې. ما نه څه غواړې بې شرفه ووایه. ها وګوره بیا د بې ځایه حرکت وکړه کم عقله. د ماشوم ژوند خطر کې اچوي. کیدای شي زما کسان دې حرکت نه بله مانه واخلي. دا واخله. دا څه دي؟ دلته د یوې پتې نیم نوم لیکل شوی. دا خو وینم راځي. بشپړه پته وروسته موبایل کې درته وایم. ما نه څه غواړې؟ دا پته د یوې قهوه خانې پته ده. تا نه غواړم چې هلته یو لاسي به مو غورځوې. البته د ورځې له خوا هغه وخت چې هلته ګډه ګونه وي. دا ته څه وایې کم عقله؟ ها څه وایې ووایه. خپلو خبرو حرکاتو ته ډېر پام کوه. بم زه خپله درته درکوم. یعنې دولتي بم به وي خو وروسته بیا هلته پیښه ډېر تلفات لري. هغه ځای کې ډېر بېروبار وي. د همدې لپاره درنه غواړم چې دا کار وکړي. دا چې یو پولیس هغه سیمه کې بم غورځولی نو که دا خبره رسنیو ته ورسیږي ډېره ګډوډي به رامنځته شي. هر څه به بدل شي. له هغو خلکو نه څه غواړې؟ ها راته ووایه ستونزه دې څه ده؟ وګوره کیدای شي زما کسان غلطه مانه واخلي. که په غلطۍ سره بم والوځوي بیا به ستا زوی ورسره هغه ښځه او د هغې سیمې ټول کسان به مړه شي او به هم ژوندی پاتې نه شي. د پرېکړې کولو لپاره یوازې 1.5 ثانیې وخت لري. که نه نو زما کسان به پرته زما له اشارې نه بم ته چاودنه ورکړي. وخت دې پیل شو. شل ثانیې دې پاتې. دلته هم خلک مړه کېږي او هلته هم، خو هلته ستا زوی نه مړ کېږي. وروستۍ 10 ثانیې دې پاتې دي. وروستۍ 15 ثانیې. سمه ده. که یوه ثانیه دې ناوخته کړې وای بیا به ډېر پښیمانه شوی وای. زما زنګ ته په تماشه. حلیمې له هغه ځایه لرې شه. له هغه ځایه لرې شه حلیمې. حلیمې له هغه ځایه لرې شه. هله لرې شه. خدای دې ته ووهي. څارګر صاحب څه خبره ده؟ دلته څه کوي حلیمې؟ ها زر له دې ځایه لاړه شه. هغه زه هیله لرم چې زما د ناڅاپه تګ له امله خفه شوی نه اوسې. او هو فکر کوم چې حیرانه شوی. زما یوازینۍ هیله یعنې ستا زوی خو مې خطر کې نه شو اچولی. خو زما نیمایي خبرې رښتیا وې. د هغې نانځکې لاندې جیم څلور په نوم بم دی. نیم ساعت وروسته د چاودنې لپاره عیار شوی. یعنې خبر اوسې ځکه مې وویل. حلیمې همدا اوس له دې ځایه لاړه شه. زر کوه د بم شنډولو ډلې ته زنګ ووهه. خو تاسې څنګه؟ زما کیسه کې مه کېږه. حق دې راوبخه. څارګر صاحب بله خلاص شو. بام مشان کامر صاحب. مننه. تاسو دواړو دلته څه کوئ؟ یو خبر راغلی و امر صاحب. خبر راغلی و داسې ده؟ هو سمه ده.
خو وروسته له دې نه ځانونه داسې اتولي ښکاره نه کړي. سمه ده. مهرباني وکړئ ستاسو پیسې دروموشه. مننه کوم، ښه ورځ. څه کوئ خورې؟ هیڅ، څه وکم نو؟ د اوکتای استاد له خبرو نه مې نوټ نیوه. والله خور جانې دا کتاب ماشاءالله نوی دی. البته هیڅوک هم نه پرېږدم چې لاس ور وړي. خورې غواړې چې اوکتای استاد سره وپېژنې؟ یعنې څه؟ خپله پوهه شنو ور سره به وپېژنې. ان کتابه یې هم لاسلیک کي. سمه ده، خو دا کار به څنګه وشي؟ موږ دواړه ورځو. چیرته ورځو؟ خورې د اوکتای استاد څنګ ته ورځو. مونږ؟ هو نو څه خبره ده؟ نه کېږي رانه جانې؟ البته چې کېږي. بې ځایه خبرې پرېږده، داسې خو نه کېږي. ولې به نه کېږي؟ اوکتای استاد نن خپرونه نه لري؟ هو لري. په ژوندۍ بڼه ده؟ په ژوندۍ بڼه که نه؟ ښه نو دغه سټډیو ته به ورشئ، ورسره به وپېژنئ. هو خورې رانا هم په تلویزیون کې کار کوي، دا خپله داسې وایي. وګورئ موږ به ورشو، اوکتای استاد به هم ووایي چې او هنري میرمنې دا دومره وخته چیرته وې. زه هم دا دومره وخت ته په تمام هم داسې به وایي که نه؟ خورې زه جدي یم. البته هنري خورې دې کې بده خبره نشته، لږ تر لږه هڅه خو به وکئ. رانا جانې هر څوک کولی شي چې اوکتای استاد سره وګوري. داسې وایي ټول لیدونکي به هلته ورتلل، هم داسې نه ده؟ راځه چې لاړې شو. خورې کېدای شي بریالي شو، خپل ځان به وازمایو. سمه ده، خو د سامانیولو تلویزیون چیرته دی تاسو لیدلی؟ زه پوهېږم، زه به مو هلته ویسم. هله راځئ. څه؟ هو خورې تاسې دواړه خو جدي یې؟ البته چې جدي یو. البته چې جدي یو. ورځه ورځه مخکې شه. الله الله. آی صبر وکړه، زه به یې وتړم. ښکلې ښکارم؟ ډېره ښکلې ښکارې. کتاب دې واخیسته خورې؟ عایشې راځه دې کار نه تېره شه. خورې نه کېږي، وګوره نن ماشومان هم نشته، هم د نننۍ ورځ ده، بېرته خو راځه که نه؟ راځه راځه نو. باید کار ته هم لاړه شم. زر کوه خورې. الله الله خورې بیړه وکړه. د دوی په خبره باندې زه څه کارونه کوم؟ زنګ دې درته ځواب نه ورکوي؟ هو امر صاحب. ښه ځواب ورکه که نه؟ وبخئ امر صاحب. هو حلیمې دا دوسیه واخله، ویې ګوره هر څه چې ما پورې اړوند وو رایې وړه چې هغه کارونه قدر شناس کوسه؟ قدر شناس. سمه ده. دا کوسه خو د مالون په سیمه کې ده که نه؟ سمه ده. شمېره؟ سمه ده. څارګر صاحب چیرته دی؟ هو کومه ستونزه وه څنګه؟ نه یوازې غوښتل مې پوه شم چې له فاتحې نه خو به کوم نوی خبر نه لرئ، بس هم دومره. ته نه راځې؟ نه زه باید کار ته لاړه شم. سمه ده. هلې لاړې چې هیڅ خبره نه کېږي. سمه ده، خدای په امان. د لیدو په هیله. هم دا ځای دی؟ نوینې خورې هم دا ځای دی. زه ډېره هیجاني شوې یم، راځه چې بېرته لاړ شو. خورې هېڅ هم نه کېږي، راځه. که بد مرغه ووسو دننه مو نه پرېږدي، ولې دومره ډارېږې؟ مهرباني وکړئ په خیر راغلئ. خیر اوسې.
ایته هم نه ویل سبا یې ویلي و خورې اوکته استاد به ولیدای شو کنه شي کیدای شي له خپرونې وروسته به وینو په هر حال خورې اوس د خبرې پرېږده ویلي و چې کین لاسته لاړی شئ اوهو ډېره هیجاني یم هله راځه موږ چیرته ځو وی ویل همدلته په تمه شئ ها پاتېږه سمه ده بخښنه غواړم تر همدې ځای پورې باز دی دې کوڅې ته نشم دننه کېدلی خطر لري بخښنه غواړم خورې مننه کوم دا ښځه دې ولیده چې له ټکسي نه ښکته شوه هو ومې لیده ډېره ښکلې ښکاري راځه چې لږی وځوروو وروره وبخې قدر شناس کوڅه همدلته ده وروره ته خو ښه یې که نه څومره ښه روانه ده څه یو شایده والا چیرته به ځي ها راځه چې ورپسې ورشو دا چیرته ځي بله کوڅه دې پیدا کړه پیدا مې کړه ډېرې خبرې مه کوه خبرو ته دې پام کوه ووایه چې دا کار خلاص کو که پوهېدله چې دې کار ته دومره لیواله بیا مې ستا زوی نه تښتاوه خبره مو اوږده به ویلي دې و چې نصیب هم زه خپله درکوم د چاور سړک له خوا کوڅې ته دننه شوی یې نه ښه یعنې ته له بلې خوا دننه شوی سمه ده لا ښه ده لږ مخکې لاړ شه ښي لاسه یوه ونه ده د نهه شمېرې کور دروازې څنګ سره په یو دیوال کې یو پخوانی صندوق ونې له باندې داسې ښکاري چې د برق صندوق وي کم عقله رنګ یې تللی او ډېر زوړ دی ودې لیده هو ومې لیده اوس هغه صندوق خلاص که لږ زور غواړي په اسانۍ نه خلاصېږي له غږ نه پوه شوم چې صندوق دې خلاص که هو خلاص مې که ودې لیده هو اوس هغه در سره واخله سمه ده خپله پوهېږې چې نور څه وکړې په هغې کوڅه کې هسې هم یوازې یوه قهوه خانه ده سمه ده بلې بلې وګوره راووتله
هی مونږ سره نه ځې تاسې نور کار نه لرئ ځئ ورک شئ دا له کومه شو ورک شئ راځه چې بېادبه راځه ځئ. مهرباني وکړه وروره څوک دې په کار دی خبر نه یې چې په داسې ځایونو کې د سګرټ څښل منع دي دلته یوازې نه رانهځي پوه شوې د شیدو او پراټو خلک دلته نه راځي داسې ده همداسې ده زه هم سګرټ نه څښم څنګه به شي هغه ستا خپله شخصي ستونزه ده ښاغلیه پولیس را باندې راځئ چې وتښتو هو راځئ چې راځئ ملګرو راځئ زر کوئ راځئ چې وتښتو ملګرو ودرېږه پولیس یم را نږدې نشه په مالو ځپو داسې ده صبر وکړه زه به یې والوځوم ته زحمت مه وباسه په خوله کې دې دا بم والوځوم کم عقله وروره صبر وکړه د خدای لپاره ته دلته څه کوې چا دلته رالېږلی یې ها وروره قسم کوم نه پوهېږم یوازې ستا پاړه راته ویلي وو که ته قهوه خانې ته ننوتلی پای ما ته زنګ راته بیا مې قهوه خانې ته بم غورځاوه چا درته زنګ وهه وروره ولا چې نه پوهېږم قسم کوم نه پوهېږم څارګر صاحب حلیمې ته دلته څه کوې حلیمې ته نه پوهېږې داسې ځان له ګواښ سره مخ کوې لیونې شوې که په تاسو وشي بیا له څه وخت راهیسې زما لپاره اندېښنه کوئ څارګر صاحب ډېر ښه اوس چې غواړې د پولیسانو په څېر کار وکړې دا در سره بوزه مخ واړوه هله په ګونډو شه لاسونه دې هم پورته کړه مېلمه تر اوسه نه دی راغلی څنګه وکړو هر څه چې خیر وي سلام دلته څه شوي دا پیښه ته وڅېړه حلیمه به در سره مرسته وکړي څه شوي اوس مې ته رئیس شوی په کوڅه کې لږ وړاندې یو صندوق کې یو لاسي بم هم دی هغه مو هیر نشي ته څنګه پوهېږې منډه که منډه که پس شي دا چې هلته لاسي بم دی تیموره څارګر صاحب ووایه نن ورځ یې لږه سخته وه هیله لرم شخصي مسله وي حلیمې د ترهګرو ډلو کار دی تر اوسه معلومات نه لرو رانه رانا ته څنګه داسې هر ځای کې پیدا کېږي په داسې وخت کې له پولیسو نه معلومات نشي اخیستلی دا زما کار دی کار دی ها هو ښاغلیه کار نه دی سرحدت ته له دې سیمې نه انځورونه واخله دلته په ولاړې کورنیزه جګړه پیل شوه کیدای شي لږ اوږده شي کورنیزه جګړه همداسې ده وګوره که د کار لپاره راغلی نو خپل کار دی وکړه ته څه وایې توبه توبه الله الله قدرمن لیدونکو خپرونې ته په خیر راغلی نن د ټولنې نماینده دوه میلمنې لرو ښي خواته مې میرمن عایشه په خیر راغله میرمن عایشې سلام کیڼ خواته مې هم میرمن هنري په خیر راغلی او همدارنګه دوی دواړه په دې ښار کې د خوږو دوکان لري نن زموږ په خپرونه کې د خپلو هنرونو په اړه راسره خبرې کوي اوس به خپل کار پیل کړو په لومړي سر کې باید نظافت مراعات کړو دستکشې ورکړم مهرباني وکړئ تاسې هم واخلئ مهرباني مننه وکړئ کوم
حاله زه کوئ دستکشې مو په لاس کوي هر ځل چې د باندې لاړ شي یوه پیښه کېږي دا ځل څه شوي هغه ځای کې د څه خبر هغه امر صاحب هغه ځای نه تېرېدم چې هغه ځای نه تېرېدې همداسې ده له هغسې یوې سیمې نه هو امر صاحب څه شوي نو ښه همدومره پولیس خو څلېرې ساعته پولیسي کوي امر صاحب او هر شی به هر ځای کې دنده کېږي شکمن کس مې ولیده بیا مې وڅاره همدومره خاطه ته هم هلته څه لټول که څنګه عامر صاحب زه عامر صاحب ووایه که یو ځل راشئ ښه به وي خیرت دی ته نوی راغلی هو عامر صاحب ایحان اوس ګور یم ایحان ښکلی نوم دی د کوم ځای د کورکوت یم عامر صاحب د سلطان کورکوت زیږېدو ځای هر ځوان د هغه ځای لیدو ارمان لري د پهلوانانو له ځای راغلی همداسې ده ډلې ته په خیر راغلی دا خو زما مېرمن ده هو عامر صاحب د همدې لپاره یې راته وویل چې تاسو ته خبر درکړم سمه ده ته تللی شي دا خواږه چې پخه شي او ورسره یوه پیاله تازه چای هم وي سخت خوند کوي هیله کوو چې دا خپرونه مو خوښه شي پام کوئ اغلې په پخلي کې پاکي او نظم یو لوی شرط دی بخښنه غواړم موږ ته یې استاده سمه ده بل ځل یې تکرار نه کوي سمه ده نه کېږي دا خواږه هم ډېر خوندور ښکاري زما له خوا 10 نمرې واخیستې وبه ګورو چې اوس دا خواږه څنګه چمتو کوي اړین توکي خو مو مخکې هم یاد کړل څه نه مو کار واخیسته شیدې دلته شته کوچ هم شته اوړه هم شته الله الله زما ښځه په ټلویزیون کې څه کوي دا څنګه کار دی ډېر ښه کار کوئ ماشاءالله ومې ویل که نه بیا یې ووایه ومې ویل زه هغه کسانه پېژنم یوازې د دې کار لپاره یې له ما سره د پیسو وعده کړې وه ښه څومره پیسې 50,000 لیرې 50,000 لیرې همداسې ده هو د دې پیسو لپاره د هلته لاسي بم غورځوه ویلو یو کس به قهوهخانې ته دننه شي هغه چې راغی بیا ماته زنګ ووهه که امر کړی وای ما هم بم غورځاوه یا هم هلته په کتو سره هغه کس مې واژه ښه که زنګ درته نه وای راغلی نو بیا هغه وخت مې بم نه غورځاوه خو پیسې مې اخیستلې د دې کار لپاره یې تا ته 50,000 لیرې درکولې که نه نیمه پیسې مې مخکې له کار نه اخیستې وې هغه نیمې پیسې د بس نه وې ها ولې دې بیا دوام ورکړ لسګونه کسان مړه کېدل آیا دا ښه کار و زه دې کار کې ښکېل شوی وم هغه کسان هم ګواښونکي ښکارېدل زه به ډار شوم کله دې کار نه تېر شوی وای زه یې بیا پیدا کولم او وژلم یې څنګه پوهېږې که هغوی سره دې خبرې کړې وای بیا ته هم پوهېدلې دا خلک څوک دي ومې ویل په نومونو یې نه پوهېږم یوازې یو دوه ځلې مې لیدلې دي 2 کسان ول هم دومره که بیا یې ووینې هغوی پېژندلی شي هغو دواړو د قا په څېر لویې تورې عینکې په سترګو کړې وې یعنې هغوی نه شي پېژندلی که هو دې ویلې وای ښه به و ښه نو هغه کس چې قهوې ته راته څه ډول کسب تمه و تا ته خو به یې د هغه کس په اړه معلومات درکړي وي که نه هی زما پوښتنه دې واورېده زما د وکیل له راتګ وروسته به نورې خبرې وکړم د وکیل له راتګ وروسته ها البته هغه چې راغی بیا به هم خبرې وکړو که اوس یې هم ووایي کومه ستونزه نشته ویلي وو یو جیک قدی سړی چې سپینه څېره لري راځي ښه نو د بېلګې په توګه د دې څارګر په څېر کس ته په تمه دی
هم دومره معلومات ما ته راکړي وو. ښه نو هغه بم هغه د کومه پیدا کړ؟ څو ځلې درته ووایم په موبایل کې راته ویلي وو چې له کوم ځای نه بم راواخله، کوم چا مخامخ نه دی راکړی. زه هغه بم درته نه یادوم. هغه بم یادوم چې د کوڅې په دیوال کې یې په صندوق کې ایښودل شوی و. کوم صندوق یادوې؟ نه پوهېږم چې څه وایې. زه فکر کوم له غلط کس نه دا پوښتنه کوم. څنګه رئیسه؟ راځه. امر صاحب ووایه. د دې کس لومړني اثرات مو واخیستل. ویل غواړي خپل وکیل سره وګوري. او پایلې؟ خبرې جالبې وې، خو فکر نه کوم دا کس په ډېر څه به پوه وي. تر اوسه یې اواز دا په ډاګه ده چې د یوې نامعلومې ډلې لپاره یې د پیسو په بدل کې دا جرم ترسره کوه. معلومات یې د ټلیفون له لارې ترلاسه کړي. د ټلیفوني اړیکې د څېړنې لپاره له څارنوالۍ نه اجازه واخلي. اجازه مې اخیستې، خو یوه بله خبره هم ده. څه ده؟ د لاسي بم ډول. څه چې اټکل کوم هم هغه دي. یوه بله خبره مشر امر صاحب. څه دي؟ دې پیښې کې دوه لاسي بمونه پیدا شوي. دوه؟ هو. بلې له کومه را پیدا شو؟ څارګر صاحب واقف پوهېده چې دا بم چیرته دی. هغه یې پته راکړه چې هغه بم راواخلو. ښه ده. کېدای شي په یو بل ډول عاقب ځان پوه کړی وي چې بم هلته دی. وبه ګورو امر صاحب. سمه ده، ښه څېړنه وکړئ. امر مو پر ځای کېږي. چا چې تا ته د بم غورځولو امر کړی وو زما په اړه درته ویلي وو. مه ډارېږه، مه ډارېږه، زه د هغوی له ډلې نه یم. زه د هغوی د ختمولو لپاره کار کوم. زه یو پولیس یم. اوس ماته ووایه، اوس یو ځل بیا فکر وکړه. قسم کوم چې نه پوهېږم. د هغوی له ډلې مې یوازې دوه کسه لیدلي دي، هغه هم د لږ وخت لپاره. قسم کوم داسې کس د هغوی په منځ کې نه و. څارګر صاحب. سمه ده. اصل کې تا معامله خراب کړه. هغه بل کس د څه لپاره رالېږلی و؟ غوښتل دې ما هم ووژنې. خلاص ماشوم سره د خدای پاماني وکړه. خبره مې واوره، هیڅ پولیس نه و. ته ولې نه پوهېږې؟ ومې ویل یوازې راغلی وم. هغه کس مې چې ولیده بیا مې اعصاب خراب شول. داسې کارونه مې هیڅ نه خوښېږي. بلې ډېر ښه. بیا وروسته چې بل هم درکوم زما زنګ ته په تماشه. بلې څه؟ خدای دې تا ووهي. څارګر صاحب کوم نوی خبر شته؟ که ملګرو ته خبر ورکو ستا په خبر نه وي داسې به په اسانه. تا ته مې ونه ویل چې هېڅ چاته هم خبر نه ورکوو؟ ها همداسې مې وویل که نه؟ ومې ویل چې پوښتنه مه کوه. همداسې نه ده؟ عایشې تر اوسه هم باور نشم کولی. و دې لیدلو که تا یو زده څومره ښه سړی دی که نه؟ خورې زموږ نیت صاف و. ان خپلې خپرونې ته هم بوتلو. ما هېڅ فکر نه کوه چې داسې به وشي. هېڅ پوښتنه مه کوه. خو کله مې چې وړه د میز په سر توی کړ ډېره وشرمېدم. رښتیا وایم عایشې وشرمېدم.
خیرت به وي انشاءالله. نه زنګ وهلی څه خبره ده؟ بلې فکر کوم مشهوره شوې ښځې له ما سره خبرې کولی شي. ته څه خبر شوې نجیبه؟ څنګه به نه خبرېږم، په خپلو سترګو مې ژوندۍ خپرونه کې ولیدې د ټولې ترکیې په څېر. بیا هم پوښتنه کوې څنګه خپرونه دې خوښه شوه؟ خفه کاش زه هم خبر وای چې ټلویزیوني خپرونې ته ځې ښځې. ته خو هسې هم داسې خپرونې نه ګورې. نه د لیدو لپاره نه وایم، باید خبر اوسم چې ته چېرته ځې او څه کوې. ته خو پوهېږې چې څو ورځې مخکې د عایشې په سر څه بلا راغلې وه. په هر حال اوس خو خبره تېره شوه. رښتیا وایې نجیبه، بخښنه غواړم. خو ښه خپرونه وه، اوس نو نامتو شوې ما سره به خبرې ته څه وایې؟ د لیدو په هیله. نجیبه د شپې ته در سره بند یې که. الله الله راځه عامر صاحب، اظهاراتو ته په کتو سره د پرونۍ اړیکې ځای مو پیدا کړ. د عملیاتو امر اخیستی مو دی. ښه ده، عاقف ته ووایه چې چمتو شي، ته هم ورسره لاړ شه. امر مو پر ځای کېږي عامر صاحب. راځه چې ځو رئیسه. چیرته ځو؟ د شاوخوا امنیت نیول شوی څارګر صاحب. رئیسه تیمره حوصله نشته چې تا سره جنجال وکړم. هغه سړي ته له همدې پتې نه زنګ وهل شوی و که نه؟ سمه ده، پیل به کوو. تیمور مخکې شه. پیلوو یې ملګرو. مخکې شه. فکر کوم څوک نشته. دروازه خلاصه که. پولیس څوک نشته. عاقفه یو ځل دلته راشه. څه نظر لرې؟ دا ځای درته اشنا نه ښکاري؟ دلته د یو بکس بمونو په مخ کې غواړي یو بل سره شخړه وکړو او که خپل کار وکړو. تیموره کار جدي دی. بمونه مو پیدا کړل همداسې ده؟ هو عمر صاحب. که عاقف له هغې سیمې وای تېر شوی دا بمونه مو نشول پیدا کولی. څارنوال ته مو د دې حالت په اړه ویلي دي؟ هو عمر صاحب ویلي مې دي. ډېر ښه، څېړنې ته دوام ورکړه تیموره. وبه ګورو چې دا ځای به لومړی تمځای وي او که وروستی تمځای. امر مو پر ځای کېږي عمر صاحب. چا چې دا کور په کرایه نیولی د هغه په اړه مې څېړنه وکړه خو پیژندپاڼه یې جعلي ده. د کور نورې نښې هم ګورو خو لا کار ته اړتیا لري. سمه نښه یې ځان نه ده پرېښې. هغه بمونه څنګه؟ هغه یې څنګه هېر شوي؟ هر څوک غلطي کولی شي عمر صاحب. امر صاحب که غونډه مو خلاصه شوې وي تللی شم؟ خیرت دی، بیړه لرې که څنګه؟ نه امر صاحب خو غواړم د باندې لاړ شم. سمه ده، تاسې اوس لاړ شئ. بله کوم ځای چې درته یادوم همالته راشه. نیم ساعت وخت لرې. ما باندې داسې امر نشي کولی. ډېرې خبرې مه کوه. زوی دې له ما سره دی، بله چاره نه لرې. چیرته درشم؟
نه وخته دې کړه نه تا نه تکړه نه په اصل کې زه له تا نه وخته راغلی خو غوښتل مې پوه شم چې اواز راغلی او که نه تدابیر نیول ښه کار دی همداسې نه ده خبرې باندې که څه غواړې دا راته ووایه چمتو یې چې د زوی لپاره دې هر کار وکې خبره مو اوږده به غواړم چې دا کس ووژنې څه شوي پېژنې که څنګه نه دا سړی څوک دی نوم یې ممدو دی څه کار کوي اړتیا نشته چې په هر څه پوه شي یوازې زما د مخې خنډ دی په همدومره پوه شه بس نه کوي ښه دا کس زه چیرته پیدا کولی شم دا ما پورې هیڅ اړه نه لري د پیدا کول ستا کار دی مخکې له دې چې نن شپه تېره شي باید هغه پیدا کړي زما زنګ ته په تمه شه زما د سترګو په وړاندې باید هغه ووژنې که نه نو زوی به دی ووژل شي په خبره پوه شوې سمه ده خو چیرته پیدا کولی شم